سلامونه وخت مو په خیر. افغان حکومت وايي طالبان د بندیانو ساتلو وړتیا او د قضا اهلیت نه لري. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ویلي چې دغه ډله له جنګي اسیرانو او حقوقي بندیانو سره غیر شرعي او نا انساني سلوک کوي. د کوزي پښتونخوا مشهور سیاستوال افراسیاب خټک وايي د افغانستان جګړه د اسلام، انسانیت او پښتو له نظره ناروا ده. ملتپالو سیاستوالو او قبایلي مشرانو ویلي باید افغانستان کې ژر تر ژره سرتاسري اوربند وشي. جاپان له افغانستان سره د 1.8 میلیون ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د جاپان سفارت ویلي چې دغه پیسې به افغانستان کې له ساري ناروغیو سره د مبارزې په لاره کې مصرف شي. د پکتيا په ځاځي اريوب ولسوالۍ کې د برف کوچ له امله 25 طالبان مړه شوي دي. ځایي مسؤلین وایي په دې ډله کې پاکستاني طالبان او مهم قومندانان هم شامل وو. او په تېرو شپږو ورځو کې افغانستان کې 14 ملکي وګړي شهیدان او 93 نور ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو کمیسیون وایي یاد کسانو ته دغه مرګ ژوبله په کابل، هرات، کندوز، غور، کونړ او پکتیا ولایتونو کې اوښتې ده.